په کونړ ولایت کې د پاکستانیو ځواکونو لخوا په سرحدي پولیسو پر پوستو ډزې شوې دي. د کونړ چارواکي وایي پاکستانیو ځواکونو یو ځل بیا په دې ولایت کې د سرحدي پولیسو پر پوستو ډزې کړې دي. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. د کونړ ولایت ویان عبدالغني وایي پاکستاني پوځیانو د کونړ په نوپاس کې د افغان پولیسو ځواکونو پر پوستو ډزې کړې دي چې پر مهال درې سرحدي پولیس ټپیان شوي دي. غني زیاته کړه په دې ډزو کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. په کونړ کې د ډیورنډ کرغړنې او تپل شوې لیکې ته نږدې له دې وړاندې هم د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپچې هوایي بریدونه شوي دي چې عامو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ له دا ډول سیمو ډیر خلک هم کډوال شوي او اوس له سختو حالاتو سره مخ دي. کونړ کې د پاکستانیو پوځیانو د بریدونو په اړه په ځلونو شکایتونه کیږي، خو تر اوسه افغان حکومت په زغرده په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ځایي خلک بیا نیوکه کوي چې افغان حکومت تل دا ډول پیښو په تړاو چوپ پاتې کیږي. څو موده وړاندې په کونړ کې ځایي چارواکي ویلي وو چې پاکستانیو ځواکونه د ډیورنډ پولې ته دې غاړې ته د دانګام ولسوالۍ اړوند سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. دانګام ولسوال د محمد رحمان دانش ویلي وو چې پاکستانیو پوځیانو د ډیورنډ کرښې ته دې غاړې تر 500 مترو پورې په ځینو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي او نور هم وړاندې راغلي دي. پر کونړ د پاکستانیو پوځیانو له لوري د تازه ډزو په اړه تر اوسه د دفاع او کورنیو چارو وزارت کوم غبرګون نه ده ښودلی، خو له دې وړاندې تر ورته عکس العمل ګواښ کړی وو. دوستانو خدای دې وکړي چې کورنیو چارو وزیر او ملي دفاع وزارت په دې کې غبرګون وښیي ترڅو داسې کړنې ترسره نشي. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر سئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.